پخوا یې ورته منافق او ډیزل ویل خو اوس ورته مجبور شو. د عمران خان ګوند ډیزلي سره لاس یو کړ. ډیزلي اقرار وکړ چې پوځ د عمران خان حکومت چپه کړی و. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان مذهبي ګوندونه چې تل د پوځ لخوا کارول شوي او کله چې په ګټه وي نو ټاکنو کې بریالي کوي او چې په ګټه نه وي نو بیا یې ډیزلي غوندې شرموي. فضل الرحمن چې د عمران خان د حکومت چپه کولو پر مهال د مخالفو ګوندونو سره یو ځای و خو اوس چې ټاکنې وبایللې نو پوځ ته غوسه دی او پخواني رازونه افشا کړل. هغه وایي پوځ او ISI په ګډه له موږ سیاسیونو وغوښتل چې د عمران خان د واک تخته په سیاسي کودتا چپه کړی. ډیزلي وایي پوځ دا ځل د انتخاباتو له لارې هر غټ ګوند ته یو ایالت ورکړ خو په خبره یې ماته چا زنګ هم ونه واهه. نوموړی وایي په پاکستان کې هر څه او هر تحول د پوځي ریاست په کنټرول کې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد قیصر پرون په اډیاله جیل کې د عمران خان سره لیدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې عمر ایوب به د ګوند لخوا د وزیر اعظم امیدوار وي. هغه زیاته کړې عمران خان ورته ویلي چې د ټولو هغو سیاسي ګوندونو سره تماس ونیسي څوک چې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګوي. پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام چې په تیر وخت کې سیاسي مخالفین پاتې شوي د اسد قیصر په مشرۍ پلاوي تیر ماسخوتن ناوخته د مولانا فضل الرحمن سره لیدلي دي. د لیدو وروسته د جمعیت علماء اسلام ګوند حافظ حمدالله او د تحریک انصاف ګوند سیف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل په خبرو کې په دې نکته اتفاق شوی چې انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی ویلي د راتلونکي خبرې به په راتلونکي کې کوي. سرچینې وایي چې ښایي دا دوه ګوندونه په ګډه حکومت جوړ کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.